نن د کمر خیریه بنسټ لخوا په کابل کې 150 بېوزله کورنیو سره مرسته وشوه. دغه مرسته چې د روژې په مناسبت په بېوزله کورنیو ویشل کېده، پکې اوړه، وریځې، لوبیا، دال، دانه‌خود، غوړي، بوره، چای، مالګه او د کرایې لپاره ورته 1500 نغدې افغانۍ ورکړې شوې. د کمر خیریه بنسټ مشرتابه له مخې دغه بېوزله کورنۍ ورته د کلي مشرانو، د مسجد امامانو او د نورو مشرانو مخورو لخوا معرفي شوې چې د دوی په وینا دغه مرستې مستحق کورنیو سره شوي او مرسته اخیستونکي هم د کمر خیریه بنسټ له دغه خیریه کارونو ډیر خوښ دي او غواړي چې د کمر خیریه بنسټ د ورسره دغه مرستې په نورو وختونو کې هم ترسره کړي. منګه د قمر خیریه بنسټ څخه ډیره مننه کوو چې په دې سختو شرایطو کې یعنی یو د روژې حالت دی او بل د قرنطین حالت دی چې په دې کې موږ سره مرسته وکړه. موږ ته ډیره مننه کوو، د زړه د کومې مننه کوو. الله دې له جزای خیر ورکړي او همدارنګه موږ د هغو ورونو نه خواهش کوو چې هغوی په خارج ملکونو کې دي او یعنی کولی شي چې د غریبانانو بېوزلو لاسنیوی وکړي. نو موږ ته خواهش کوو چې د دې قمر خیریه بنسټ سره همکاري او مرسته وکړي تر څو د افغانانو د بېوزله لاسنیوی وشي. د ډېرو ستونزې مې دي چې زه پردي بنګلو کې کار کوم، مې نه پرېږدي. زه چې کورونا مرض راغلی دلته مه راځه، بنګلو نه مې شړي. دومره روژه تېر شوې ده، موږ ته چا مرسته نه ده کړې، موږ ته چا شی نه ده راکړې. بس خپله به تلله، ماشومان به مې خس راټولوله، کباړ به یې راوړل، هغه به ما خرڅوله. کله مې چای سره روژه ماتوله، کله مې خالي ډوډۍ سره. ډېرې ستونزې مې دي وروره، خپله معدې تکلیف لرم. قمر بنسټ نه ډېره مننه کوم چې موږ سره مرسته وکړه. نو غواړم چې آینده موږ سره څه مرسته وکړي وروره. د قمر دغه نه ډېره ډېره مننه کوم او الله دې دواړه جهان ورکړي، خدای دې خوشحاله لري. تاسو نه ډېره مننه کوم. مرسته اخیستونکي په هغو خلکو هم غږ وکړو چې اقتصاد یې ښه وي تر څو د قمر خیریه بنسټ سره لا مرستې وکړي او د دغې بنسټ په ذریعه دغه مرستې په بېوزلو او ناچارو کورنیو وویشي. قمر خیریه بنسټ دا مرستې په داسې حال کې کوي چې د کورونا ناروغۍ په هیواد کې ډیرو خلکو ژوند د مشکل سره مخ کړی. د قمر خیریه بنسټ مشرتابه وایي چې په اوسني وخت کې مستحق خلک پیدا کول ورته اسانه نه و. په دې لړ کې ورسره یو شمېر مشرانو او د قمر بنسټ رضاکارانو د هلو ځلو وروسته په دې وتوانېدل چې مستحق خلک پیدا کړي او زیاته یې کړه چې د هغې خلکو څخه هم نړۍ مننه کوو چې د قمر خیریه بنسټ سره مرسته کړې او د لا مرستو غوښتونکي یو تر څو په افغانستان کې د بېوزلۍ ګراف راټیټ شي. کابل کې خو 1.5 فامیلونه راغوښتي دي او د دې فامیلونو په انتخاب کې موږ مرسته غوښتې ده دغه د ضعیف خلکو نه چې هغلته مسجد امام څخه همدارنګه موږ ګرځېدلي یاستو او سروې مو کړې ده. زموږ رضاکاران دي هغه ساحو کې، د هغې په طریقه باندې موږ دغه فامیلونه انتخاب کړي او ماشاءالله تاسو وینئ ټول مستحق خلک دي. دې نه مخکې خو موږ تقریبا په زیاتو ولایتو کې موږ مرستې کړې. قندهار کې موږ 2 میلیونه افغانۍ په شاوخوا موږ مرسته کړې ده. 400 فامیلو ته همدارنګه کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، ورسره فاریاب، پروان. نو موږ کوشش کوو ټول ولایت ته ځانونه ورسوو. دا څنګه تاسو وینئ دغه کې معیوبه دي، کونډې شته دي، پکې غریبان پکې شته، اخري حد غریبان وي هغه پکې شته دي، مختلف اقشار دي پکې او د مختلفو قومونو دي پکې. معمولا په کال کې موږ 2 کمپاینه موږ لرو، یو د رمضان یا د روژې کمپاین، بل ژمنی کمپاین دی او په هر کمپاین کې موږ داسې مختلفو ولایتو ته په سوونو خلکو سره موږ مرستې کوو او نور بیا دغسې په دوامداره ډول باندې زموږ هره میاشت یا هره ورځ زموږ مرستې شته دي. هغې نه خو مننه کوو، الله دې خیر ورکړي، خدای پاک دې اجر ورکړي. هغې دي چې موږ دلته یو، هغې مرستې دي چې دا خلکو ته موږ دا مرسته رسوو او هغه ورونه چې هغې وس او توان لري هغې باندې زموږ دا غږ دی چې زموږ په هېواد کې فقر، خولګه، بیکاري، کونډې هر څه زیات دي. نو که خپل زکات وي یا صدقه نو دې ملک ته دې راواستئ او دغه خلکو ته به موږ رسوو انشاءالله. په دغې بېوزله کورنیو کې یوه کونډه چې لور یې په زړه کې سوری او بل لور یې په میرګي ناروغۍ اخته وه، وایي چې د یو کپ ډوډۍ ته حیرانه پاتې وو. یو لور مې په زړه کې سوری دی، بله د میرګو مریضه ده او خپله کور په کور باندې کار کوم او ډېره خوشحاله یم چې دا شي زما ولې د ما نور زوب تېر راځي. خدای دې ورسره ښه وکړي چې هر چا موږ سره مرسته کړې ده، الله یې تاجرونه ورکړي، خدای په ژوند کې ورته برکت واچوي، خدای زما دا ژوند ته ورته ورکړي. په بېوزله کورنیو کې دغه تنکي ماشوم چې نوم یې مجاهد یتیم دی وایي چې د کور سرپرست یم او 9 خویندې او وروڼه لرم.
پلار مې دا 1.5 کال کېږي چې په وطن کې جنګ کې شهید شوی ده. موږ 9 وروڼه خویندې یاستو. کور په سرپرک ځای یم، زه کراچواني کوم په کارتنو مارکیټ کې. د ورځې سلم کېږي، 1.5 سلم کېږي، 50 بعضې وخت سره نه کېږي. ډوډۍ پیدا شي بعضې وخت، بعضې وخت نه وي. مرسته په روز کال دا روژه کې لږ مرسته وشته، نور هغې رایسته نه ده شوې. نه قرنطین کې دروسته نه ده شوې. دا اوس د قمر بنسټ موږ سره مرسته وکړه. قمر بنسټ ډېره مننه کوو. نور بنسټونه هم غواړو چې موږ سره مرسته وشي، تر څو موږ په عمل ته رسېدګي وشي او موږ سره مرسته وشي، لږ توجه موږ ته وشي. هغې نه غواړم چې موږ سره مرسته وکړي، د غریبانو لاسنیوی دې وکړي. غریبان په دې قرنطین شپو ورځو کې څه نه لري، هغه نه غواړو چې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قمر خیریه بنسټ د نورو ولایتونو ترڅنګ په 13 اونۍ کې په جلال آباد او قندهار ولایتونو کې مرسته کړې، چې په قندهار ولایت کې د 400 بېوزلو کورنیو سره مرسته د قمر خیریه بنسټ در ټولو لویه مرسته وه.